السلام علیکم قدرمنو درنو دوستانو. د واده په شپه باندې ځینې خلک یو ډېره لویه غلطي کوي چې د واده په شپه باندې د مېرمنې نه د کوروالي په دوران کې وینه لاړه نه شي، نو خبره تر طلاق پورې یا د ښځې تر وژلو پورې رسېدلی شي. آیا د دې لویه وجه څه ده؟ ولې دغسې حالت مخې ته راځي؟ نن تاسو سره په همدې موضوع او دې سره په تړلې د واده د شپې په موضوع باندې ځینې صحیح معلومات شریکوم. ډېر اهم معلومات دې موږ سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو، زموږ ستاسو چې یو اسلامي ټولنه ده، یو پښتنه ټولنه ده، هر یو هلک او جینۍ د دې دپاره د هغوی واده کېږي چې د غلطو کارونو بدکارانو نه هم وساتل شي. کله چې یو هلک د واده کولو نیت کوي، واده کول غواړي، نو د هغه په سوچ کې، د هغه په ذهن کې دا خبره وي چې هغه یو داسې کورنۍ کې واده وکړي چې پاکه او ښه کورنۍ وي. خو ځینې وخت دغسې خبرې مخې ته راځي چې کله هم واده وشي نو د واده په شپه باندې بیا د جینۍ او د هلک کور چیرې دا سم نه راځي. یو هلک د واده په شپه باندې اکثره وخت خپلې مېرمنې ته طلاق ورکړي یا د وژلو کوشش یې هم وشي او یا نور داسې سختۍ ورسره وشي. خو چې کله له دې هر څه معلومات وشي نو خبره داسې مخې ته راځي چې دغه ښځه بدکاره وه او دې د واده نه مخکې بل چا سره دغسې کارونه کړي دي، نو ځکه د هغې نه د واده په شپه باندې وینه لاړه نه شوه. نو په دې اړه باندې زیات ډاکټران یا عالمان دا خبره هم کوي چې دا ضروري نه ده چې یو جنینه دې وینه دغه ځای نه د کوروالي کولو سره لاړه شي. یعنې که کومې ښځې نه لاړه نه شي نو تاسو دا فکر مه کوئ چې هغه بدکاره وي، ځکه چې دا د اوږدې بیمارۍ سره یا د ټوپ وهلو سره یا د لوی سفر مزل سره هم شلېدلی شي. نو پکار ده چې دې ټولو خبرو ته خیال وساتل شي او داسې کارونو نه ځان وساتل شي چې سبا ستاسو د بدنامۍ سبب نه شي او یا تاسو په قسمت هم دغسې د بدکارو ښځو ملګرتیا وخیږي.